سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. په کندز کې د تاجکستان د وردتي برېښنا یوه پایه له منځه یوړل شوه. د تخار د برېښنا مشر محمد مومند وایي دغه پایه چې وردتي برېښنا یې تخار ته وصلوله تېره شپه نږدې 12 بجې د کندز ښار په خواجه پسته سیمه کې د طالبانو لوري له منځه وړل شوي او له امله د یاد ولایت برېښنا هم پرې شوې ده. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ نن سهار وختي بیرته د افغان ځواکونو لوري ونیول شوه. ملي دفاع وزارت وایي دغه ولسوالۍ چې 2 ورځې مخکې د ځینو ګواښونو له امله د افغان ځواکونو له کنټروله وتې وه بالاخره نن سهار وختي نږدې 4:30 بجې بیرته ونیول شوه. د سرچینې په وینا په دغه نښتو کې تر اوسه 22 طالبان وژل شوي او 7 نورې ټپیان دي. د غزني امنیتي مسؤلین وایي د غزني ښار د قلعه قاضي پر پوستو باندې د طالبانو برید په شا وتنبول شو. په دغه برید کې چې تېره شپه نږدې 1:30 بجه ترسره شوه په پایله کې 3 بریدګر وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. د غزني امنیه قمندان وایي په دې نښتو کې یو پولیس هم وژل شوی او 3 نورې ټپیان دي. د هلمند پولیسو په دغه ولایت کې د 450 کیلوګرامه تریاکو له کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړ. دغه مواد چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو تېره ورځ د ګرمسیر ولسوالۍ په دښتې کې د پولیسو په یو کمین کې ترلاسه شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د دغو توکو د لیږد په تړاو 4 کسه له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. زموږ د مدیریت مواد مخدر پرسونل په یو ښه عملیاتو په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه لرله چې تقریبا 450 کیلوګرامه تریاکې نیولي دي، 2 میله وسلې نیولي دي او موږ به د خپلو هڅو ته ادامه ورکړو. او 2 کسه په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په هوایي ډګر کې د نشهیي توکو د لیږد په تور ونیول شول. د دغه هوایي ډګر قمندان خان محمد مطمئن وایي دغو کسانو چې قدرت الله او زین العابدین نومیږي غوښتل 14 کپسوله هیروین چې په خپلو معدو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ په یاد هوایي ډګر کې ونیول شول. د نوموړي په وینا په تېرې جمعې ورځ کې یو بل کس هم له 25 کپسوله هیروین سره په ورته پیښه کې نیول شوي وو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.